دا بیا د افغانستان په کرکټ بورډ کې سره روان دي. تېره ورځ د بورډ په رسمي فیسبوک او ټویټر خبر خپور شو چې میرویس اشرف د عزیز الله فضلي پر ځای د بورډ مشر ټاکل شوی دی، خو لږ وروسته دا پوسټ ډیلیټ شو او اوس نشته. د طالبانو نظام کې هم داسې کارونه کیږي. د کابل غږ مینوالو سلامونه، که تر اوسه مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړي نو تاسو هیله کیږي چې زموږ چینل سبسکرایب او دا ویډیو مخکې شیر کړئ. د افغانستان د کرکټ بورډ څو سرچینو په وینا طالبانو د حکومت د ادارې امور چارواکو میرویس اشرف د افغانستان د کرکټ بورډ مشر وټاکه او بورډ هم په خپل فیسبوک او ټویټر دا خبر نشر کړ. خو څو ساعته وروسته د طالبانو د رئیس الوزرا د یو معاون له دفتر څخه خلک کرکټ بورډ ته ورځي او د بورډ د مطبوعاتو د څانګې کارکوونکي رټي او فشار پرې راوړي چې دا اعلان له فیسبوک او ټویټر څخه ډیلیټ کړي. هغوی هم مجبورا دا کار کوي. میرویس اشرف د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې پخوانی غړی دی او ځینې لوبغاړو او د کرکټ مینوالو وار د مخه د هغه ګمارل ستایلي. خو عزیز الله فضلي ته نږدې سرچینو دا کار په کرکټ بورډ باندې کودتا بللې ده. د افغانستان کرکټ بورډ هم په جمهوریت او هم په امارت کې د سیاسي کشمکشونو مرکز و او دی. اوس که د کرکټ نړیوال شورا د افغانستان په ضد کوم اقدام کوي ملامت به څوک وي. نن د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ لوبه هم ده او ډیره مهمه لوبه ده چې لوبغاړي به په بورډ کې له دغه روانو خبرو خبر وي که نه. دا راز خبرونه د لوبغاړو په روحیه منفي اغیز کولی شي. دا چې اوس عمومي رئیس فضلي دی او که میرویس اشرف په دې اړه لا تازه معلومات نشته. ګرانو دوستانو، که دا ویډیو مو خوښه شوې وي د ورته ویډیوګانو دپاره زموږ چینل سبسکرایب او دا ویډیو مخکې شیر کړئ.